بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. درنو محترمو قدرمنو ورونو د سیاسي دفتر اعضاو او ګرانو وړو ګلانو ماشومانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا نن ورځ د شوروي د لښکرو د ماتې ورځ ده. دا یقینا دومره لویه عظیمه او پر افتخار ورځ ده چې په هیڅ الفاظو کې موږ نسو کولی بیانولی. او واقعا دا د مجاهدینو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د ولس دپاره یو د افتخار ورځ ده. په دې ورځ کې الله پاک حق ته په باطل باندې بری ورکړي. په دې ورځ باندې الله پاک د افغانستان بیچاره او مظلوم ملت او مجاهدینو ته په یو ابر قدرت باندې چې هغه د دنیا په ډیرو موډرنو اسلحو باندې او یو له هغو لښکرو نه و چې د جهاني جنګ دپاره ځان جوړ کړی و او یوازې شوروي نه وه بلکې د وارسا پکټ ورسره و چې د وارسا تړون ملکونه ورسره وو، کمونیستي ملکونه، د ټولو ته یې شکست ورکړ او لاړل. د دوی د شکست علتونه او دلایل خو بیخي ډیر دي. دا زه په خلاصه ډول وروسته کې بیا د دې داخلي عوامل او خارجي عوامل سره وڅېړو چې خارجي عوامل د دوی د شکست شو او داخلي عوامل چې شو. البته د جهاد په برخه کې خو شیخ صاحبانو مبارکانو او نوري صاحب دوی ډېرې مفصلې تبصرې وکړلې، خبرې وکړلې، خو زه به تنها د دوی دغه د شکست عوامل څنګه ووتل، په څه رقم لاړل، څه چې زما په یاد یا ما په خپلو سترګو لیدلي یا ما ته اورېدلي دي، زما په ژوند کې دغه سوي دي، انشاءالله زه به یې تاسو ته بیان کړم. البته د مشران ملګري ورونه خو ټول مجاهدین دي، د دغه جهاد حصه دي او الحمدلله په دې باندې هم افتخار کوو. موږ ټول باید افتخار کوو. دا د موږ تاسو ټول افتخار دی چې موږ د دواړو جهادو دغه په دواړو جهادو کې اشتراک کړی ده او الله پاک دې موږ نه قبول کړي. نو ابتدا خو له ټولو نه مخکې د شوروي د لښکرو د شکست علت هغه خو موږ تاسو مسلمانانو ټول په دې باندې ایمان لرو چې دا د الله پاک نصرت و. هغه رحمان بابا وایي چې که الله در سره مل نه وي رحمانه، که لښکر در سره وي یک تنها یې. له موږ سره د افغانستان له خلکو سره، له مجاهدینو سره، د افغانستان له ولس سره که الله پاک نصرت نه وای او الله نه وای او موږ په حق لار باندې نه وای روان، بیا به د شوروي د لښکرو په مقابل کې زمونږ شکست طبیعي خبره وه. ما دا موضوع بل ډېرو مجلسو کې یاده کړې او بیا یادوم، بعضې ملګرو به نه وي اورېدلې. ما ته یو وخت یو ډېر غټ سړي دا خبر وکړله، وایي د شورویانو سره په وخت کې جهاد نه وای شروع سوی و. وویل چې د مجاهدین د افغانستان خلک دا لیونیان دي، مجنونان دي چې د شوروي سره جنګېږي. ځکه شوروي په وخت کې یو نوم درلود، یو قدرت. شوروي اټومي سلاح یې درلودی، شوروي داسې میزایلونه درلودله چې د دنیا له یو سره بل سر ته هدف ویشتلی سوی. او د شوروي فوجونه هغه فوجونه و چې تاریخ کې نړۍ ته معلومه چې شوروي په هر ځای باندې تعرض کړی، بیا هغه ځای نه و پرېښی، هغه ځای تسخیر کړی و، د دوی په اخمارو کې راغلي و چې دغه نموده مثال همدغه اسیایي میانه ملکونه دي. اگر که اسیایي میانه ملکونو په کلونو په لسګونو کلونو له دوی سره جهاد وکړ، خو بیا هم د دوی په مقابل کې مات سوله او بالاخره د دوی د شوروي اتحاد حصه وګرځېدل. مونږه څو وخته مخکې یو وفد تللی ازبکستان ته. هلته ازبکستان کې بیا دوی
زمونږ ښه مېلمستیا وکړه، بیا یې بوتو بخارا و سمرقند د جای ته بوتو، بخارا کې سمرقند کې بخارا کې چې هلته د امام بخاري صاحب رحمت الله علیه دغه هم شته زیارت ده. نو یو کلا ته یې بوتو چې د پخواني د بخارا د پاچا د هغه کور و چې هغه پخوانی پاچا و چې بیا شوروي د لښکرو نه وتښتېد، د افغانستان ته یې پناه یوړه او بالاخره ټول ازبکستان د دوی په لاس کې ولیدل. د ازبکستان مجاهدین دومره تکړه مجاهدین و چې کله د دوی پاچا حمله هغه نه وتښتېدل خپل ملک نه او افغانستان ته ولاړ، پناه یې وړه افغانستان ته ولاړ. له هغه نه وروسته هم تقریبا حنیفي صاحب دلته ستا تقریبا 20 کاله وایي دا مجاهدین نور هم جنګېدل، 20 کاله نور هم د مجاهدین بې له خپل رهبر او له خپل پاچا او له خپل دغه نه مقاومت وکړ روسانو سره، اما بالاخره شکست وکړ او دا خاوره ټوله دوی قبضې ته ورغله. همداسې د تاجکستان مجاهدینو همداسې په د نورو اسیا میانه ملکونو کې ټوله دغه کړي. نو دغه تاریخ ته کتلي کوم کس چې ما سره دا خبر کوله دوی ویل چې افغانانو مجاهدین دا د روسانو قوت نه ده ورته معلوم، یا په دې باندې نه پوهېږي، یا تاسې مجنونان یې. او هغه مثال دا راته ویل وایي دا داسې مثال لري لکه سړی چې سر واخلي او په سر باندې غره ته تمباسي وایي زه دا غر ړنګ یم. نو ته اوس فکر وکړې دا به سر ماتېږي که به غر ماتېږي. یعنې دا خبره چې هر چا د دې کولی په دنیا کې هیچا نه منله، حتی دغه نن امریکا چې په افغانستان کې دغو لا دا خبر نه منله چې روسان به شکست کړي. هغو له افغانستان لاس مینځلی چې افغانستان ختم شو. خو افغانانو الحمدلله الله پاک همت ورته ورکړ، په خپل همت سره او د خپلو مشرانو بالخصوص علماء کرامو چې په دې کې مهم رول درلود، دا خپل خلک یې منسجم کړ، ترتیب یې کړ او فتوا د جهاد ورته ورکړلو. ملت راجګ سو په یوه غږ باندې جهاد شروع. البته جهاد سلسلې او وختونه دا خو ډېر طولاني دغه دی چې په څه رقم شروع سو، په کوم ځای کې سو، اوله په کوم ولایت کې سو، بیا چیرې سو، په څه رقم سو، دا خو ډېر دغه دی. خو بالاخره جهاد خپل اوج ته ورسېد. دا جهاد داسې وخت کې و چې لکه مخکې چې ملګرو ورته اشاره وکړه چا به د چا نوم نه سو اخیستلی، خصوصا د ملا او د عالم نوم به یې نه سو اخیستلی. کمونستانو دومره فشار اچولی چې خلکو په کورو کې بي بي سي نه سوای اورېدلی. د بي بي سي راډیو یو ساده راډیو دې ته د امپریالیزم راډیو ویله چا چې په کور کې و چې بي بي سي دغو چالانو هغه به یې نیو بندي کوو. به یو څوک چې پوه و که هغه به د پوهنتون استاد و که به د مکتب و مدرسې استاد و که علما و که مشایخ و که پیرانو قومي مشرانو مذهبي مشرانو ټولې شهیدان کړل، تیغه یې تیر کړل. دومره وحشت وکړ په افغانستان کې. 1 لک څه باندې 1 لک عسکر افغانستان ته راغله او افغانستان یې اشغال کړ. نو د ټولو په سر کې د شورویانو د دغه لښکر شکست له بینه تله او بیرته له افغانستانه وتل، دا د لوی الله جل جلاله نصرت. هماغه د دغه شعر دی چې دلته مخامخ زما هغه هم دی، خو هغه اشرف غني په بل رقم ویلی وایي لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي، چا چې ما سره وهلی سر په تیږه دی. هغه وایي د شورویانو له افغانانو سره سر په تیږه ووهه ماغزه یې لا په قرار نه دي. اگر که دا شعر خو د خوشحال خټک دی په اغلب ګمان او اشرف غني نه غلط سوی دا شی ویلی و، خو اشرف غني بدبخت دغه جهاد دغه هم نو حصه هم نو، خو د افغانانو په تاریخ افتخار کوو، زموږ استاد په تاریخ افتخار کوو، ځکه چې افغان ده د تاریخ اوس هغه ته متوجه کېږي. هغه هم په یو ځای کې چې خبر کوي اشرف غني وایي زه افغان یم موږ روسان مات کړي دي. او سبا به تاسو ګورئ چې د امریکا نه الله پاک مات کړي، بیا به همدغه اشرف غني او همدغه کرزی چې دوی غلامان دي دوی راوستي دوی بیا په همدغه افتخار کوي چې موږ هم افغانانو موږ امریکایان مات کړي دي. دا خبر به کوي. داسې د انګریزانو تاریخ دی بل دی بل. ولله الحمد چې په د یوه پیړۍ کې 3 ابرقدرت الله پاک مات کړي دي. دا بله ابرقدرت چې دا اوس موږ ورسره اخته یو دا هم مات دی انشاءالله. تاسو به ډېر زر غږ واورئ چې دغه به شي، ځکه نه چلانېږي دا زما غږ به انشاءالله تر لاسپیکره کم نه رسېږي ټوله. دا به مې انشاءالله ډېر زر پښې سپکې کې ولاړ به شي، یا په رضا یا په زور انشاءالله. خو خدای دې په داسې شکل باندې وباسي چې په نتیجه کې په افغانستان کې صلح او امنیت راسي او یو اسلامي او شرعي نظام قایم شي او بیا د افغانانو منځ کې وینې سره تویې نه شي. نو د لوی الله پاک د نصرت
دا په ټولو کې د ټولو په سر کې وه. که موږ خدای نخواسته مجاهدین نه وای، په خدای او په رسول ایمان نه درلودی او دا جهاد نه وای، بیا نو د شورویانو په مقابل کې زمونږ مقاومت، زمونږ جهاد هېڅ د مقایسې وړ نه و، هېڅ نه مقایسه کېده. لکه مخکې ملګرو ورته اشاره وکړه، یو وخت یو چا قصه کوله، یو تاریخي قصه راته کومه قصه ما ملګرو ته هم کړې په دې اجازه کې. د خوست یو څوک و، دغه نسته عمري صاحب، شاید هغه به یې پېژني، په نامه د مدیر قیمت خان یو سړی و چې بعضې ملګرو نوم اورېدلی، جهادي قمندان و. اول کې خدای چې کوم تنظیم کې وروسته بیا د استاد سیال سره راغی. یو وخت د اولو شپو د جهاد قصې کېدلې په ده. دا نو هغه کلونه دي چې 3 شپېته 4 شپېته 13 شپېته 4 شپېته دا کلونه دي. مدیر قیمت خان هم خپل یوه خاطره بیان کړه. هغه خپله خاطره بیان کړه، وایي د موږ منطقې ته کلي ته وایي ټانګان راغلي، قوا راغلی وه. بیا وایي د موږ کلیوال څوک له سوټیو سره ووتلو، څوک له کلنګو بیلچو سره ووتلو، چا سره تبرونه و ټانګ یې پرې وایي. ټانګ به د خلاصېدي کې عسکر دی نه، لیکن چې راوتلی نه فایر هم نه کوم. زما سره وایي چې شي نه و، زه خو وایي دا د کلي لږ مشر هم وم، خلکو هم راته کتلی چې ته خو مدیر قیمت خان یو څه رسمیات مسمیات هم کړي، ته به د سیاست ډېر پوهېږې، یو څه وکړه. وایي زه ما ته بل چاره نه وایي، زه به دا ټانګ ورسپور شم، په دا میل باندې راوځم، وایي لاس مې په دا میل د ټانګ کې ورننه ایسته. وایي ما ورته چې تا ترکي څه کړي یا د حفیظ الله امین دی وله کړ نه دی اوس وله وایي فایر یې ونه کړ. بیا هلته څه ملګري نور غوڅه نوره خبره ته خیر هغه نه یاد. نو دا جهاد دغه وخت را شروع شوی. ته د دې افغانانو شهامت ته وګوره، د دې افغانانو غیرت ته وګوره چې په ژوندي ټانګ باندې له تبرو سره ورځي جنګ سره کوي. دا د ایمان جذبه ده، دا د ایمان زور دی چې کېږي، او د الله پاک نصر دی چې د دوی په زړه کې دا دغه ور اچولی. نو الله پاک مجاهد ته ډېرې لارې دغه کوي، جوړوي، ورته برابروي. لکه الله پاک چې قرآن عظیم الشان کې وایي څوک چې د الله پاک په لار کې جهاد کوي، الله پاک مختلفې لارې ورته پیدا کړي. هغه د ابتدا جهاد چې له تبرو نه شروع شو، لرګیو نه شروع شو، وروسته شټینګر ته راورسېد، وروسته داسې سلاو ته راورسېده چې هغه دافع هوا موږ د لود زیکویک او ارلیکان په نامه باندې یادېدله، او په نامه د سکربیست و سکرسي باندې ستاسې نومونه اورېدلي دي. بي ام 12 و د شان راغلل جهاد ته، غنیمتونه ونیول سره. مجاهدین هغه سلاوې پیدا کړل چې د وړو وړو ملکونو اکثر اردوګانو سره هم دا سلاوې نه امکان دی چې دغه سلاوې پخوا له د پاکستان له اردو سره به دغه رقم سلاوې نه وی لکه مجاهدینو ته چې الله پاک ورکړی، او دا د الله پاک نصرت. دغه سلاوې به د ایران له دغه سره نه وی، له فوج سره نه وی، ځکه د پاکستانانو د فوج یو چا ماته قصه کوله، هم د دوی فوجیانو وایي په 1971 کې زموږ چې د بنګلادیش جنګ و 1971 وار دوی ورته وایي، په هغه کې وایي موږ د ټانګ دافع دپاره یو توپ درلود چې هغه توپ به وایي موږ نصب کړي، په جیب پورې به م تړلی ویې به مړو پیوجي کې هم جای په جای کړي. بیا د هغه افراد د مرتبه چې دي هغه به 5-6 کسو په دې کار کوي، یو به خلاصوه، بل به مرمۍ ورکول، بل به فیر کوو، دا کړو. نو د هندوانو ټانګ به له هغې خوا چې راغلو چې دشتې وې، هغه سارا وه د راجستان په دې دغه کې، نو موږ به وایي لا یو فیر پرې کولی شو، یو ټاک به پیو کې، یو ټاک به ټانګ ولګي، ښه وترې که به ونه لګي د دوم ټاک نه پاتې کېدلو، د دوم ټاک چې څو موږ ځان ورته برابرو، ټانګ به دلته راورسېده، ټانګ به را روان، توپ به مو ورته پرېښود. وایي موږ دغه نه درلود داسې سلا چې دغه خو الحمدلله افغانستان مجاهدینو ته الله پاک د جهاد په برکت باندې د ټانګو په مقابل کې آر پي جي راوړله، دا آر پي جي 7 چې ورته یا راکټ لانچر، ټول وزن محدود 100 کیلوګرامه له مرمۍ سره، او د بوګۍ نه یې فایروه پاره خوا چې ځې ځه 900 متره هغه مؤثره اندازه وه چې پرې ویستلی وه. دا د پاکستان اردو نه درلوده په وخت کې، په 1 کې نه درلوده، او زموږ ستاسې جهاد په 88 کې شروع شو، 1988 یعنې 6 کاله 7 کاله مخکې لږ نه پاکستان اردو دغه شان نه درلوده. دا سلاوې دومره موډرن سلاوې الله پاک د دې جهاد په برکت باندې افغانستان ته راغلل او د کفارو په مقابل کې وجنګېدل، او د دې فیوزاتو برکات ما یو وخت ملګرو ته پخوا هم قصه کړې ده. یو وخت یو چا قصه راته کوله، وایي د غور یو مجاهد و، د پاکستان له خوا نه راتلو تنظیمونو یې سلاح اخیستې وه، زمونږ په لوګر باندې راتېرېده، په د سرخاو دا لاره باندې زموږ لوګر تقریبا د اکثرو ملکو دروازه وه، په دې لاره به راتلل، داسې به تېرېدل، بیا په میدان و وردګ و بامیان و داسې به
مرکزي افغانستان او شمالي افغانستان د لار ته به د کله شپې کوله په یو کلی کې شپه ده د غور مجاهدین دي ځي بس په مرکزي افغانستان خواته نو د شپې تیارې پرې راغلې دښمن پرې راغلی چا به راپور ورکړی یا رقم چې دی بمبارد کړ او ټول یې شهیدان کړي هغه مجاهد چې د ماته د قصه وکړه هغه اوس هم ژوندی ده اوس هم ژوندی دی په پېښور کې دغه د خپلو سترګو حال ماته ویلی دا د جهاد معجزې او د جهاد حقانیت درته وایم په دې کې یو ځوان و د غور دا پکې شهید شوی و بیا وایي موږ راغلو سبا باندې چې د خلک مسجد ډنډ کړی و خلک پکې شهیدان وو دا ټول شهیدان هم راوړل خاک هم کړل جنازه هم وکړل مجاهدینو زموږ قومندان وایي امر وکړي چې راسئ دا ټول خاک هم کړل خو بیا وایي قومندان وویل چې دغه لږ په نښه کوي دا چې قبرونه معلومې کې چېرې مرسته څوک پیدا کېده چې بیا ورته وایي دا سپین ږیري و دغه ځوان و دا رقم کالي و دا لباس و دا شیان هغه وایي موږ لیکلي وو نو د دې نه وایي شپږ کاله تېر شوله شپږ کاله بعد وایي چې ګورم یو سپین سرې ښځه سړی یو سپین ږیري سړي سره یو سپین ږیري سړی او یو سپین سرې ښځې سره دواړه راغله جبهې ته وایي راغله موږ ته وایي چې راغله وایي ویلې چې ما زوی و دلته تاسو سره په دې چې شهید شوی ده او چا ویل چې دغو جبهه چې دغه غره کې ده د زموږ جبهه دغو ښخ کړي دي په دا شپږو کالو کې دوی معلومات کوي لا تر دې چې رارسېدلي دي چې لار چې پوښتنه کوي چې دا ګروپ څه سو چېرته و په کوم ځای کې و لوګر کې و فلاني منطقه کې فلاني منطقه خو بالاخره دا قصه یې اوږده دی وایي دا قومندان ډېر زارۍ ورته وکړه چې دا یې مور پلار وایه مور ته یې زارۍ وکړه چې دوی وایي ویلې د مور پلار وایي چې موږ دا مړی موږ ته راکړه موږ یې وړو غور ولایت یې وړو موږ ورته ویل چې ګوره دا شرعي نه ده مې وړه دغه تو مسخره دي دا د هدي تکلیف مړي ته مې ورکړه ته اوس لیدي چې دا به د پوخانو بار کړي یا پاسو باندې څه رقم وړی دی مشکل ده خو دوی وایي کلک امور یې وایي ډېره ورته ځورېدله نو بیا وایي اخره قومندان یې چې ورکوی خو دوی دغه دې پسې دغه یې مجاهدینو به سره کړه بېله کلنګو چارې مارې هم راوړلې ادیرې ته چې راوړله قبر موږ ته معلوم چې هغه ځوانکی دوی یې نه ویلې چې دا رقم لباس و دا و دا قبر هم وایي لوڅ کړه نو دې سړي قسم خوړ وایي چې موږ یې تیږې ترې ایسته کړې چې دا مړی رالوڅ سو د مړي د پښو سره وایي دا خو له خپل لباس سره ښه کړي کفن مفن هم فقط د سینې په سر باندې وایي سور ګل و لکه ګلاب ګل نه د سور او د پښو له خوا هغه راغلی و د بوټی راشین شوی داسې راغلی فقط د سینې په سر باندې خو سپږمو دی برابر چې ناروی بوی وایي ورته نو موږ ټول مجاهدین وایي چې دا ولید ورسره حیران شولو بیخي چا زړل چا تکبیر ویلی چا څه ویلی چې مور یې وایي مخکې له هغه نه داسې حال کوو چې ګریوان یې شکاوه خو کله چې دا حالت وایي ولیدې بس غلی شو بیا یې وایي غږ هم نه ده کوي ورته ویلې چې پټې کوي نو مور یې وایي بیا ویلې چې بس د ما دغه ارمان و ما اوس خپل زوی ولید چې زوی په راحت کې ده شهید شوی ده نور زه کار نه وسرله بس همدغه نو دا جهاد هغه مجاهدین هغه شهیدان د الله پاک په نصرت سره دغه سرحد ته راورسېدله چې د شورویانو غټ لښکر چې په هغه وخت کې ویل کېدل چې دا به تخمیني و یا به نه و تخمیني مخکې نوري صاحب څه تخمیني هغه وویل چې څه رقم وویل څه ارقام یې وویل په هغه وخت کې چې موږ اورېدلي وو شوروي 2.3 میلیونه فوج درلود 2.3 میلیونه تنه زمینی فوج درلود پیاده قوه یعنی 23 لکه عسکر په هغه جمله کې چې دوی ویل چې 1 لک څه باندې 1 لک افغانستان ته رالېږلي او دا په نوبت بدلېدل لکه اوس د امریکایانو 5 شپږ ناسې ځه او راځه بل سرحد مخ ته خلاص و هغه به ملایده اوس دا په څنګ کې کوم خلقیانو کمونیستانو پرچمیان چې ورسره او هغه خلقي اردو چې اوس د دوی څنګ کې ولاړه وه دغه اربکیان چې دوی جوړ کړي وو په وخت کې اربکیان نه ورته ویل چا ملیشه ورته ویل چا دفاعي ورته ویل په مختلفو نومو باندې یادېدل دا یې څه په څنګ کې دا تر 2-3 لکو هم اوښتله خو د دې بیچاره مظلوم ولس په مقاومت سره په جهاد سره الله پاک دغه ټول مات کړلو له بینه ولاړل او الله پاک نصرت د مجاهدینو په برخه کې خو نتیجه یې ولې رانغله دې که به زه خبرو کوم بیا به د علتونو د شکست وروسته درته وایم ولې نتیجه موږ حاصل نه کړه چې موږ اسلامي نظام غوښته دغه رهبر صاحبان چې دا نن اوس په کابل کې ناست دي ټوله د دوی له اکثرو له خولې نه موږ اورېدل شاید د اکثره مشرانو ملګرو به اورېدل هېچا دا نه ویل چې موږ افغانستان ته په داسې حالت کې ننوځو چې بیا په دغه شکل باندې لکه دوی چې وربد وي هر یو به دا ویل چې موږ اسلامي نظام غواړو
او اسلامي نظام کې ما څو واره له رهبرانو اورېدلي چې د حضرت عمر رضی الله عنه نظام یې غوښت، ځکه چې هغه دوره اوږده وه، فتوحات هم پکې وو، عدالت هم پکې ډېر وو، له هرې نګاه نه هغه دوی ته ښه کړی چې موږ د حضرت عمر رضی الله عنه خلافت غواړو، په افغانستان کې بل شی نه غواړو. خو مشکل په څه شي کې پېښ شو؟ مشکل دلته پېښ شو چې کله فتح راغله، نجیب حکومت سقوط وکړ. دا خپل داخلي مشکل ته راځم د مجاهدین د دې په ځای چې الله پاک ته په سجده سي، شکر وباسي او په وزر او په زارۍ او په تضرع باندې ملک ته ننوځي، برخلاف دی بس هر څوک چې په هر جي باندې ننوتل الا ماشاءالله بعضې ګروپونه زه نه وایم ډېر ښه مجاهدین هم پکې وو، هغه مایوس تر کېناستل، خو اکثره خلک چې قدرت لاسته ورغی فاسده خلک وو چې ننوتل په قتل و قتال، په چور چپاول، د خلکو په ځورولو، داسې په نورو فحشاو باندې شروع سره وکړه. دا پخواني کمونستان په افغانستان کې پاتې وو، په هر ښار کې دوی چې پرې پېښ شول له دشتو له غرو نه تږي وږي خلک ورغلي وو، بس یو دم په دم نورو بلاو واوښتې. نو الله پاک نتیجه او ثمره دغه جهاد په لاس رانه کړه. له اولې ورځې نه چې جنګ شروع سو زما په یاد دی دا اووه رهبران د پېښور نه تللی، شاید اکثره ملګري به دلته وي، هغه دوی هم دغه کاروان کې وو. د دې پېښور نه کاروان وتړل سو، دا اووه واړه رهبران پکې وو. یو حضرت صاحب مخکې ننوتی وو، ځکه چې هغه خو رئیس جمهور د 2 میاشتې لپاره هغه یو هفته مخکې څو ورځې مخکې تللی وو. نو تقریبا تر زرګونو هغه موټر به ډېر وو چې مجاهدین روان وو. په لاره کې دا خلکو مجاهدینو دومره استقبال کاوه، دومره خوشحاله وو چې چا وایي ډزې کولې، چا ګلان راوړل پاشلې، چا یو کار بل کار تر کابله پورې ورسېدل. خو چې څنګه کابل د ورځې شپه هم سبا سهار چې ګورې تیارې ګرځېدې په هوا کې، چهاراسیا خواته به ولاړې ډاز به وسو چې پوښتنه وکړي دا څه خبره ده؟ په حکمتیار باندې بمبار ده، حکمتیار په چهاراسیا کې ناسته جنګ دی، ولې هغه نه راځي؟ ځکه هغه پکې صدر اعظم و، هغه صدر اعظمي نه غوښته، وایي زه رئیس جمهور کېږم. حالان کې په دغه کې دولت دا ټاکلی چې 2 میاشتې حضرت صاحب، بیا 4 میاشتې استاد رباني، وروسته بیا شورا د اهل الوقت راغوښتل کېږي. دا به کېږي جنګ له دې شروع سو. هماغه چې کمونستانو له دغه نه استفاده وکړله، پرچمیانو له جمعیت له ګوند سره اختلاف وکړ، خلقیانو له حزب اسلامي سره مخکې اختلاف کړی و، د تڼي په هغه باندې په سرکردګۍ باندې. نو جنګ د مسلمانانو منځ کې اخته تر دغه وخت پورې چې الله پاک طالبان په باندې راوستل او هغه تور تاریخ په افغانستان ته پرېښود. زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دغسې تور تاریخ نه وي راغلی. په هیڅ وخت کې به د افغانستان په د 15,000 کلن تاریخ کې به چا نه وي اورېدلي چې افغانانو یو د بل په سر کې میخ ټک ویلی وي. اما په دې دوره کې میخونه ټک ویل سو. په دې دوره کې د مړو سرونه به پرې کېدل، ورته ویلې به ورته ګورې دا څنګه رقص کوي، نور چورو چپاولو فحشاوې چې هغه خلاوې وي. دا ټول علت دا شی چې موږ د الله پاک جل جلاله د نعمتو شکر ونه ویست. په ډېر غرور، په ډېر تکبر، د پیسو او د قدرت د جاه او جلال دپاره ننوته. شیخ صاحب مبارک مخکې ورته اشاره وکړه دې خبره. د رسول الله سلام مبارک حدیث یې وویلی څوک د دې چوکۍ او قدرت او پیسو سره علاقه لري هغه به سرنوشت شي. زموږ سرنوشت همدغسې د پخواني مجاهدینو دغه سره ختم. او بیا الله پاک دومره سره ذلیله کړې ته نن ورته ګورې چې همغه رهبران نن د بل دښمن چې هغه امریکایان دي چې هغه تر روسانو متجاوزګر دي، دغو په لمن کې ورلوېدلي دي د خاص یو $100 په خاطر یا د یو چوکۍ د یو قدرت په خاطر باندې. او تر دې سرحده ذلیل شول چې استاد صاحب زما په یاد دی دلته اکثره ملګري به د استاد صاحب د تنظیم وي، ورته معلومات شته. استاد صاحب به له دې کفارو سره قطعا نه لیدل، نه به ورسره کېناسته، نه به یې لاس ورسره ورکاوه. زه نظامي مسؤل یم د کوټې په حوزه کې، له زابل نه بیا تر هرات پورې تر بادغیس دغه ولایتونه زما په دغه کې و نظامي مسؤلیت و. ما ته څو ځلې مکتوب په پېښور رالېږلی چې ګورئ دا کفري موسسې چې دي له هېچا نه به تاسو کومک هم نه غواړئ، حتی مجاهدین به نه ور معرفي کوي چې له دوی نه کومک غواړي، ځکه دا کفار دي، موږ له کفارو شی نه غواړو. تنه د عربو موسسې وې، د کویټیانو لجنه وه، د
هلال احمر سعودي ولې دغه به غواړي بل چا نه به نه غواړي دومره دای سخت دریځ و چې دا هم نه او د به همیشه دا ویل چې زه بدون اسلامي نظام نه په هیڅ ځای نه قانع کېږم حتی تاسو باندې د یو هغه ویل لیدلي چې وخت په یو کم دا خبر کړی و اواز ثبت شوی هم د وایي چې دا وایي چې بنسوان ریل ګاډی به هیڅ وخت کابل ته ولاړ نه شي خو که ځي هغه به د سیاف سر باندې تېرېږي به ځي یعنې سیاف به نه وي یعنې هغه نظام چې هغو غوښتي په وخت کې ملل متحدو دنیا غوښتي چې راولي هغه هم د نه مان او اخر کې دغه حالت ته راغی چې دی بیا په پغمان کې ناست او تاسو به عکسونه لیدلي چې په محراب کې خارجي امریکایي ښځو سره ناست د سره خبرې کوي الله پاک په باندې خرابه کړې پې ذلیله یې کړې په څه یې ذلیله کړې ځکه چې دوی چوکۍ قدرت ته تمایل وکړ او مړ یې وکړه بې ګناه انسانانو په افغانستان کې مړه کړل روسان ووتل نور خلک یې بې ګناه مړه کړل په خپلو منځو په یو نامه په بل نامه په نامه د جمعیاتو په نامه د حزبو په نامه د ازاره او فلانی 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 سره مړه کړل الله پاک دغسې ذلیله کړل اوس باید موږ دې ته متوجه اوسو چې د هغو له تاریخ نه موږ زده کړو چې له موږ نه دا شی تکرار نه شي د شورویانو د ماتېدو دوه علتونه شته عمده یو د دوی خپل داخلي مشکلات یو خارجي داخلي زما په نظر تر کوم چې زما فکر ورته رسېږي هغه دا و چې تاسو د خلقو پرچم نوم هم ډېر اورېدلی بعضې ځوانانو خو به اورېدلي یا بعضې سره بلد هم دي له پخوانۍ تاریخچه لکه شیخ صاحب شوی دی دا یو کمونیستي ملحدي ګوند و چې د ظاهرشاه په وخت کې هغه دقیق تاریخ ما ته اوس نه ده معلوم په نامه د ویښ زلمیانو باندې افغانستان کې منځته راغله او دا د شورویانو پکې لاس و د دوی مؤسسینو کې همدا ترکه یو کارمل و داسې بعضې نور خلک هم شته چې بعضې بیا ترې تللي پېښمانه شوي بعضې به وګوسه دا ویښ زلمیانو ملحدي الحادي عقیده درلوده او د اسلام په ضد د افغانستان د مسلمانانو د عقایدو په خلاف باندې دوی دا ګوند جوړ کړي په نامه د ویښ زلمیان ځان ته یې ویښ زلمیان نوم ورځکه ورکړي چې نور خو ټول ویده دي نور خو ټول غرق دي په جهالت خو موږ ویښ زلمیان خو دوی ډېر وخت بقا پیدا نه کړه په منځ کې اختلاف راغی دوه پارچې سوله یا پرچم سو یا خلق سو خلق یې د ترکي په مشرۍ باندې مخ ته ولاړ پرچم یې د کارمل په مشرۍ باندې که مخکې شیخ صاحب ورته اشاره وکړه دوی فعال سو او فعالیت یې په ځوانانو کې شروع کړه په مکتبو کې په مدرسو کې په پوهنتونو کې بس دغسې خلک او کلیو بانډو ته ورغله خلکو ته ورغله عوامو خلکو ته به ورغله داسې خلک به یې ګیر کړي چې هغه بیچاره غریب و هغو ته ویل چې موږ خو هغه نظام تاسو ته راولو چې دا به د تاسې نظام وي د خانانو کوم خلک چې په تاسو حکومتونو کې دا به ټول له بای نه ځي حکومت به د تاسې هغه خلک بیا په دې خطا ویستي سره ځان سردار خلقو پرچم دوه جریدې درلودې یو په نامه د خلق یو په نامه د پرچم په وخت کې موږ هم وړو ما زموږ نوم اورېدلی دواړو به هغه نشرات کولو چې هغه به د اسلام او د مسلمانانو خلاف لکه شیخ صاحب یو څو دغه د اشاره وکړه یو څو مثالو ته داسې به نو په لسګونو په زرګونو به هغه څه له همغه وخته دوی هدف دا و چې دا ملک کمونیزم ته راجلب کړي او بالاخره یې یو سوسیالیستي جامعه جوړه کړي لکه شوروي او بیا دا د شوروي له اقمارو نه یو قمر وي البته دا د شوروي هدف کې څه شي و هغه خو مخکې یو څه ناڅه شیخ صاحب ورته اشاره وکړه شورویانو غوښتي چې بحر هند ته ځان ورسوي ځکه هغه بحر چې د دوی په شمال کې د سایبریا کې هغه کال 12 میاشتې منجمد وي یخ وي دغه بحر چې دوی ته ګرمې اوبه وایي چې دا اوبه دي دلته ځان ورسوي دې لارې نه بس بیا په دې منطقه باندې خپل تسلط خپل بازار او تجارت خپل دغه وکړي نو هدف اصلي دا شي او په همدې نامه باندې دوی څه نور فعالیتونه هم کول چې هغه اوس وخت نه دی زه وایم چې رقم خو د افغانستان سره څه کومکونه کول چې دغه وکړي نو دغه خلقو پرچم له ابتدا په خپل منځ کې په اختلاف ولوېدل بر علاوه د دې چې دوی دواړه په شمول د هغه نورو کمونیستي کفري احزاب چې په افغانستان کې لکه شعله جاوید چې ورته اشاره وسوه یا لکه مساوات او لکه افغان ملت او لکه ستم او څوک دا خلک دا تقریبا
ټول الهادي وو په غلطه لار روان. ځینې مسلمانانو نهضت اسلامي نهضت چې په افغانستان کې شروع د هغو په خلاف باندې فعالیتونه کول، دوی په خپلو منځو کې هم نه وو سره جوړ. اکثره وخت به برخوردونه د شعلې جاوید او د پرچم او د خلق منځ کې کېدل، ځکه ایډیالوژیکي دوی دغه درلوده، اختلاف سره درلوده. که نه دواړه کمونیستان خلقو پرچم له شوروي نه لینینزم نه هغه اخیسته، سرچینه اخیستله، او شعلې جاوید چې هغه ماویزم چې د چین له ماو کوم انقلاب چې په غېږ کې راوستی په چین کې له هغو نه یې سرچشمه اخیسته. دواړه کمونیستانو خو طریقه د کمونیزم یې جلا وسه، هغو په یوه طریقه اخیسته، دوی په بله طریقه، خو دواړه ظالمان. شوروي پخوا چې په 1919 کې د اکتوبر انقلاب چې دوی ورته وایي یا سور انقلاب چې منځته راغی، تر هغه وخته پورې چې ازبکستان او د افغانستان تر سرحدو راوړستل، په میلیونونو انسانان یې ووژل په دې نامه باندې. همدارنګه چینایانو کله چې د ماوو انقلاب راغی، کمونیستي نظام شروع کړ، په یو جي کې ماوو لیدل که دقیق وي، هغه د دغه خپل انقلاب د کامیابېدو دپاره په داخل د چین کې 90 میلیونه انسانان مړه کړل. یعنې د افغانستان د نفوس 3 چنده یې مړه کړل بې باندې. دا ظالمان په دغه ظلم په دغه باندې سره تللي دي، هر خوا سره رسوي. نو یو علت د شکست د دوی دا و چې دوی خپل منځ کې اختلاف، دغه اختلاف ورځ په ورځ اوج نیوه د خلقو پرچم منځ کې، او بیا د شعلې جاوید سره اختلاف، بیا یې خاطر افغان ملت او ستمیانو سره اختلاف درلود. کله چې قدرت ته هم ورسېد یو کودتا په اساس باندې، دوی خو انقلاب ورته ویل، خو کودتا وه چې په داود باندې کودتا وکړه. بعد له کودتا نه تاسو وینئ چې په ډېر کم وخت کې د خلقو پرچم منځ کې مشکل راځي. ترکه ولاړېږي، ببرک کارمل او د پرچم ډله تبیدوي. کارمل، نور احمد نور، انایتا او څوک د پرچمانو دا ټول سفیران مقرر کړي بهر، له ځانه یې لرې کړل چې دا به لرې شي، زه به پرې ارامه شم. خو دلته د دوی په خپل منځ کې د خلقانو منځ کې هم اختلاف، چې حفیظ الله امین او د ترکي منځ کې اختلاف. هغه کیسه یې اوږده د سړی بیانوي چې ده بیا څنګه حفیظ الله امین مړ کړ او هغه یې مړ کړ، ترکه یې مړ کړ په دغه بار کې. کیسه یې ډېر مشهور وه، په بالښت یې مړ کړ، اختیار واقعا په بالښت مړ کړی، بالښت په خلور کې خو نفس یې ویسته سیوه ویې ورچېرې خښ. حفیظ الله امین سرنوشت بیا تاسو وینئ چې هغه کارمل هلته څومره دوی ځورېدلی وو، تښتېدلی وو، هغه روسانو سره ورغی، روسانو سره خپل وفاداري کړه، د هغو په ټانګو سپور راغی افغانستان ته. اولین اعلان چې کارمل راډیو افغانستان له لارې وکړ، هغه راډیو امواج یې له دغه نه پخش کړي، تاشکند نه پخش کړي. کابل راډیو یې دلته چون د دوی په کنټرول کې هغه یې خاموشه کړه، خفه یې کړه، اواز د کارمل له غېږې راغی چې دا کابل ده، بعد هغه نه بیا راغی، دا یې دلته راوست. شوروي لښکر راغلی. دغه په داخل د 7 کلو کې چې روسان په افغانستان کې بیا هم دغه اختلاف د پرچم او خلق منځ کې وو، او دا به علني په د جبهاتو کې لیدل کېدل. خو زه د سترګو حال درته وایم، یو وخت په د زابل کې د نوري صاحب د جای کې دلته به ډېر عسکر مجاهدینو نیوله، صاحب منصبان به یې نیوله، عسکر به یې نیوله، ژوندي به یې ونیوله. په دې دروازګۍ کې یو د دروازګۍ فتح سو دروازګۍ یوه پوسته ده د سرحد د پاکستان باندې واقع ده. دا ډېر تکلیف ورکوه مجاهدینو چې مجاهدینو ته به لاره یې پیچپوله نه سوه. دا مجاهدینو د الله په نصر سره فتح کړه. تقریبا 200 که 250 عسکر پکې ژوندي ونیول سول، او 450 نفره صاحب منصبانو کې. نو دغو ټولو نه چې موږ پوښتنې کولې د صاحب منصبانو، هغه عسکر خو بیچاره بعض به اکثره په زور رانیول، هغه رخصت سو. د صاحب منصبان اکثرا حزبیان، په حزبیانو کې به اکثرا خلقیان، هغو نه به چې پوښتنه کوله، هغو به د خپل نفرت له روسانو سره بیانوو. هغو به دا ویل چې روسان موږ نه دي رسوي، روسان به پرچمیان راوستي، موږ له دې سره موافق نه وو. خو اوس ټول په یوه تله کې نو بس نو مجبوریته کار کوو. هغو به جزایي اکثرا د خلقیان دغسې خطرناکو ځایو ته لکه دروازګۍ ورکوله، یا پوسټ چې پوهېدلي دا اوس ډېر د عملیاتو لاندې هلته به ورکوي، پرچمیان به اکثره په کارو کوو. دغه اختلاف هم او بیا به خلقان هلته په صحیح صورت سره په شکل چې واقع هغه نه به جنګېدل ډېر. اکثر ځای پوسټو کې جماعت ټاک ټوک ویسو به تسلیم سو، یا به نور داسې مسایل. نو دغه اختلاف داخلي اختلاف هم د دوی سبب د دې سو چې دوی په شکست کې واقع سي، یو لاس یو موټی نه و.
بل دا و چې دوی ولې مات شول. همدا کمونستان لکه مخکې چې ملګرو ورته اشاره وکړه، کله چې په قدرت باندې راغله دوی یو دم بدون له خپلو کمونستانو خلکانو پرچمانه نور هر څوک چې و هغه ورته خاین او ضد انقلاب ورته ښکارېده. که به هغه د منطقې خام و، که به هغه ملک و، که به هغه عالم و، که به هغه یو ښه پروفیسر و، که به هغه یو ښه د یو مسلک انجینر و ډاکټر و، بس دوی به بولو سر به پیتاوه وزله به. حتی په وطنو کې ملګرو ته معلوم دي چې خلک یې په دې نامه باندې چې تو 100 جربه مځکه لرې 200 جربه مځکه لرې ته د خلکو وینې زبېښلي هغه خلک یې بوتل په ټول مړه. نو دا هم د یوه خامي وه چې ټول ملت یې ځان ته راجګ او ملت په مقابل کې راجګ سو. د جهاد په غږ به یو تعداد خلک راجګ سي، یو تعداد خلک په دې راجګ سو چې د وای ما مځکه وړه، یو تعداد د دې راجګ چې ما پلار مړ کړ، بل وای چې ما فلانای بوته په دې نامه راجګ یو غټ انقلاب ترې جوړ سو د مقابل کې. دا علت د کمونستانو د شکست او د شورویانو د شکست یو علت ده هم. بله خبر دا و چې خارجي علت دا و چې څنګه روسان مات سول. الحمدلله په وخت کې وضع تر دغه وضع نه چې دا نن موږ پکې یو ډېره ښه وه. کله چې روسانو په افغانستان باندې حمله وکړه د پاکستان ټول سرحدات خلاص. د افغانستان مهاجرینو ته هم د پاکستان سرحدونه هم د ایران سرحدونه خلاص. په ګروپو په ډلو د ملګرو ته معلوم دي اکثرو ته د شپې او د ورځې به دا خلک اوښتله بلې خوا او دلته به هرکلی ورته ویل کېده. د سیم نه و چې هلته به نه و هرکلی به ورته کېده، تیار به کمپونه وو، جایونه به وو، راشن پاسونه وو، جای ما به خیمې میمې هر شی به ورته ورکول کېده. ځکه چې دلته دنیا په نامه د بشر او په نامه د دغه باندې کومک سره کوو چې دا خلک له روسانو دغه د روسانو مخالفین ډېر وو په دنیا کې، خصوصا د امریکا د بلاک خلک، ناټو، دا ټول د امریکایانو د روسانو د اشغال مخالفین وو. دې خلکو ول مهاجرینو سره کومک کوه، البته له مجاهدینو سره په وخت کې لا کومک نه وشو. نو دا هم یو علت دی دغه چې خارجي علت چې دوی مخ په شکست، ځکه چې ټول خلک دوی قبیلې ته ورانه خلک ترې راغله دې خوا نه بیا نو په نامه د جهاد د مجاهدینو بیرته تقویه سول ولاړه دې خوا کرا ورو تر څو چې ټوله نړۍ اخر دې سرحد ورسې چې مجاهدینو ته سلاوي را شروع کړې او مسله یې کړه د دغه مقابل کې د روسانو مقابل کې. بله خبر دا ده چې په ملګرو ملتونو کې اول ځل چې جلسه د جنرال اسمبلی وسوله او توپچي فایرونه دا ولسوالۍ له سر نه د سړک د قندار نیولې به تر اخره وخت تر اخره کونجې چې په خواجه ملک باندې ختمیږي یو بازار ده، امکان لري په اغلب ګمان به چې 15 یا 6 یا 7 کیلومتر اضافه نه راځي. دومره اندازه کې دغه 7 کیلومتر اندازه باندې 40 شپې جنګ ده. نو کیلومتر دومره ته ویل سم لکه لدی جن وصل د موږ له مجمع او د غسه د الصاده پورې دومره ساحه کې د مجاهدینو مرکزونو. البته بره دا خو طولو بر به هم شاید 1 کیلومتر 1.5 یا 2 کیلومتر له د دې داش نه تر لوی ویلې پورې چې د مرکزونو ترجیح پورې مونږ دغه وخت د سترګو لیدلې حال درته دا یم 40 شپې وروسته دوی فکر کاوه چې نور به څوک نه پاتې، مازې یو تعرض د چې پیروس از دی برغنداو ختمي. په دې تعرض کې اول واره د قندار کماندو قطعه وه په منزل باغ کې. دا کماندو یوه فرقه وه. نو اعتداد اوس زما له یاده وتلی چې کوم قمندان یو وخت قمندان بیا موږ نیولی موږ ته راغلی موږ سره تنظیم کې موږ ته درسه چې 2000 نفر راته خو دا 3 وې کې 4 کې 15 دغه شاوخوا کې عسکر او ټول کماندو عسکر دوی د جړۍ داشت کې وای ودروله روسای جنرال سره ولاړ دي کماندو د قطعه قمندانو سره ولاړ ورته چې هر څوک د ارغنداو په بر د ستیر سی خواته بر خو تقریبا 2 کیلومتر د لاسو د کوک سره تیر دي څوک نه
یو خواته چې هر څوک ژوندی ووت هغه به بیا عسکر نه وي هغه به وایي دلته په دې کې په اوږه باندې ځان ته جنرالي نشان وایي دا جنرال ده او په عسکري کې جنرالي داسې یو شی ده لکه اوس چې بحرالله ته وایي چې ته صدر اعظم یې د افغانستان نو که دا ورته بحرالله قرباني د اعظم دا خلک پیورمر شکل د قماندان هغې ورته وایي تعرض دا قماندان قصه کوي وای دا قطعه نه نوته په دغه باندې په داخل د ارغنداو باندې شیخ صاحب خسته کنه خو به نه دی خبره کوي به زه کم کوم چې رانه وګدا نه دا قطعه وای ورنه نوته په ارغنداو باندې دغه ارغنداو هغه مجاهدین قهرمانان اوس هم ژوندي دي اکثره یو پکې دا امیر محمد آغا دی امیر محمد آغا نه ده چې دا هلته راځي کله کله یو پکې دا ده یو پکې مولا نقیب و داسې سلګونو نور دي خو نومونه یې زه ورته دا خلک وایي دا قطعه ننوته ولاړه ده موږ ورته منتظر یو چې اوس به یو خواته وځي اوس به وځي یو ساعت دوه ساعته سهار غرمه بېګا شپه تېره شوه سبا شو هېڅ درک معلوم نه شو وروسته چې معلومات وکړي دا 4000 عسکر ټول په ارغنداو کې ورک قسم یې خوړ چې یو هم یې خواته دی لوی والې خواته ژوندی وی ونه وړ مدني صاحب رښتیا دلته سم مدني صاحب ته مې فکر نه اوسئ دا هم د دغه ملک سړی ته به معلوم هېڅوک یې خواته ونه وتله داسې نه و چې مجاهدینو تلفات ورنکړي مجاهدینو هم تلفات ورکړي ډېر مجاهدین شهیدان شو داسې خلک شهیدان شو چې د ښه کولو وخت یې نه و اما د ځان سره ساتلي وروسته یې بیا شی چې قوا ولاړه بیا یې هغه کړل 40 شپې بمبارد 40 شپې توپ و ټانک توپچي فایرونه او بیا تعرض په تعرض کې 4000 نفر بیخي ورکېږي دا نو فکر وکړي چې دا د مجاهدینو قربانۍ هم یې چې ورکړې دا روسان چې له افغانستان ووته په خوستې نه دي وتلي په مفته نه دي وتلي وروسته کې بیا دا قطعه بیرته سره جوړه کړه 2-3 کاله پرې تېر شول بیا یو قمندان رئیس ارکان زموږ مجاهدین د استاد صاحب د شپې په کمانډو ورننوتي په دا کمانډو کتاب دلته دوی څه دغه درلود نفوذي خلک یې درلود ورننوتي دا یې دواړه ژوندي ترې رانیولي وو بیا راغله کوټه کې بیا دا کیسه یې کوله چې یو خواته وایي ولاکه یو نفر ژوندی راوتلی ټوله کتاب کې ختمه شوه ټوله فرقه پکې ختمه شوه نو هلته خلکو یعنې یو علت یې دا هم و چې مجاهدینو سرښندنې وکړلې همدغسې جهاد و لکه دا اوس ولا چې پلار به شهید شو زوی به راجګ شو چې زوی به شهید شو ورور به راجګ شو چې ورور به راجګ شو بل به بل حتی تر سیاست او تر زنانهو پورې جهادونه وشول نو دا ټول هغه علتونه وو چې د روسانو د شکست باعث بل د عمومي قیامونه په دې هرات کې اڅوم د هود 24 هود ورته کې 26 هود ورته وایي په وخت کې زما په یاد دي په وخت کې دغه اسماعیل خان چې دا اوس دغه جهادي مشر دی اعلان په جهاد کې نه و چې دا قیام شروع شو د هرات خلک راجګ شو ټول د چې دلته مظالم تر دې سرحد ورسې ذاتي عمومي قدام شروع کړی خلک راجګ شو چې راووتل سرکو بازارو ته راووتل ناره تکبیر و د دوی په مقابل کې دا اوس هلته دا د هرات فرقې ته امر وکړي د هرات فرقې ته د فرقې حضرت چې پرې راوځي ډېر خلک هلته شهیدان کړه په زرګونو انسانان په ورځ باندې شهیدان کړه اوس یې مغادرې و موزیم هلته په هرات کې ستا اسماعیل خان جوړ کړي دي او دیوال پرې راتاو کړی دی حتی لباس او خولۍ ملۍ کالي ملۍ کلاوشي شیانه پکې شته 40,000 کسان شهیدان شول په دې یوه ورځ باندې په دغه قیام کې اسماعیل خان علاءالدین خان او داسې یو څه نور خلک دا بیا ذاتي لمدغه د لوکبته بده ومنله چې یاره تاسو نو دومره ظلم کوئ دوی ترې راووتل راغلو بعد بیا مجاهدینو په صف کې شامل شول ولاړ ایران ته جمعیت سره یو ځای شول مجاهدین شو د اسماعیل خان باندې 40,000 انسانانو په یوه ورځ باندې قربانۍ ورکړي ګوره دا خو خبر نه ده په 40,000 انسانانو کې هر رقم خلک وو ښځې ماشومان واړه غټ بل بله خبر دا ده چې د کابل قیام کابل که تاسو اورېدلی نوم هم اورېدلی په دې کې دا به وایي روسانو تر اخره ویادوو تر اخره به وایي د روسانو یادولو چې موږ له هېڅ شي نه ډارېږو چې یو شي ډارېږو وایي له الله اکبر نه ډارېږو په هغه شپه باندې کابل خلکو څو شپې مسلسله له ساره تر بېګا په بامو ختلي نو هېڅ الله اکبر نارې تکبیر چغولې ورخطا و روسان چې په کومه خوا وتښتي څه وکړي څه ونه کړي دا د الله اکبر ناره په دوی باندې داسې لګېدله لکه د توپ مرمۍ
بیا خلک بازارو ته په زرګونو انسانان شهیدان شو. هغه ناهید شهید نوم کې تاسو اورېدلی دا په دغه مظاهرو کې چې د ښځو په مظاهرو کې شهید صلی الله علیه داسې قربانۍ یعنې د منادي مثال دي غټ غټې دي. همدغسې قربانۍ په مزار کې سوي، همداسې قربانۍ په لوګر کې سوي، همداسې په پکتیا او په ننګرهار او په نورو ولایتو کې سوي. په هر ولایت کې هر ولایت ځانته قصې لري. دې نه یو تاریخ جوړ سوي بم وي ترې چې د سترګو حال څه خلک لري. نو دغسې مقاومتو سره دغسې دغه سره روسان دې ته مجبور شي چې دا ملک تسخیر کوونکی نه دی. دا موږ غلط کړي چې دا دغه نه دی، د اسیا میانه نه ده چې 100 کاله بعد یې جوړ کړو. دې سره چې یو قرار موږ کړو همدغه رقم دی. او بله مهمه خبر ما درته وکړه هغه دا وه چې الحمدلله الله پاک د موږ د جهاد په مخ دروازې خلاصې کړې دی. دروازې خلاصې کړې. 2 کافران الله پاک د یو په زړه کې رحم اچي راځي د مجاهد ملا تړي د بل کافر مقابل کوي. دا خو د الله پاک رحم دی. هغه امریکایان مغرور امریکایان چې پخوا به د کابل کې ګرځېدل ظاهرشاه په وخت کې دا بعضو خلکو چې مکتبو کې چېرې یو دوه ټکي انګلیسي زده کړی هغه بیا شاته پسې روان په دې ښار کې منډې وهلې هی هاو آر یو د یو دوه د کلمې په سره بیا به نو ډېر خوشحاله و 5 ورځې ما به ما له امریکایي سره هاو آر یو ویلي دي یا به ګډ مارنینګ ورسره ویلي دي. هغه امریکا یعنې امریکایي ډېر هغه ده. دغه امریکایانو به خپل غنم په واشنګټن او په نیویارک کې ځکه به یې وکرله، غنم به یې ورېبدله، پاخه به یې هغه به یې کړه، تیار به یې وړه په بوجۍ کې به نشته کړي، بیا به یې نشته کړي چې دا تحفه د افغان مجاهدینو لپاره د افغان مهاجرینو لپاره. دا چې د الله پاک نصرت ته وایي تا امریکایان ولې چې خپل غنم لږ تا ته راوړي. یو چا ماته قصه کوله، بله ژوندۍ قصه درته کوم. هغه قسم راته وخوړ وایي زه ولاړم امریکا د دغه هلته امریکې کې اوسېده. وایي کله چې په کالیفورنیا په میدان وایي کې کټ څومره تیارې نه وایي امیګریشن ته چې ورغلم د پاسپورټ مې چې ورکړ پاسپورټ خو دغه امریکایي و خو نوم یې افغانی و. وایي راته ویې کتل وایي راته ویل چې ته خو امریکایي په اصل کې د کوم ځای؟ ما ورته زه د افغانستان یم. وایي ویل چې اوس ته کوم ځای راغلی؟ ما ورته زه له پاکستان راغلم. وایي راته ویل چې ته د مجاهدین څخه؟ وایي ما ورته زه مجاهد یم. دا اوس 2 میاشتې ما په پنجشیر کې تېرې کړه، کوم ولایت کې مې تېرې کړه. ته وایي له لاسه ونیو دا پاسپورټ زر راته ټاپه کال د بودم یو سامان صاحب یې هغه ته ورکړم چې دا خو نه وایي له افغانستان راغلی دا هغه وایي دا نور د عسکر مسکر ټول راټول د پولیس ښه وایي ته کیسې راته وکړې د جهاد کیسې مې ورته وکړې چې داسې جنګونه څه به ده لیدلي وو څه به یې نور یې ورته زیاتره ویلی شي زه درته کړم. په خدای وایي دغه پولیسو وایي زه واخیستم داسې ویل دا 2 پښو لاسونه یې په وږو یې کېنولم. وایي نارې یې ویلې په انګریزي به یې وایي نارې یې ویلې چې افغانانو موږ په تاسو افتخار کوو، افغانانو موږ په تاسو افتخار کوو. تر دې باندې میدان وایي دې باندې وایي چې ټکسي جای ته ورسېد دلته وایي د خلک پرې راټول څه کیسه ورته د هغه افغانان دي چې زموږ دښمن شوروي یې مات کړی، د هغه افغانان دي چې زموږ دښمن شوروي ټکوي. نو الله پاک داسې دروازې خلاصې کړي، داسې لارې خلاصې کړي په جهاد باندې. د دغو برکت و چې الله پاک روسان مات کړي، یعنې روسان هم خوسې نه دي مات شوي. نو د شورویانو په ارتباط باندې ویل کېږي لکه مخکې دغه چې ویلی شورویانو د اقتصادي نګاه هم شکست وخوړ. یو علت یې دا و داسې اقتصاد چې د امریکایانو برابر دی دغو نه و. هغوی د تخمین چې هغه اعلان وسو رسمي والله اعلم چې باطن کې به څومره دوی ویل چې 10 میلیارده ډالر موږ د افغانستان په دغه باندې مصرف کړي چې بیا په افغانستان وروسته کې اقدام وکړه چې د موږ دا قرض راکړئ موږ بیا تاسو سره چې نه لرو چې درباني باقي دا ادعا کړې 10 میلیارده ډالر باندې دوی دیوالي ولاړه ده او دا ظالمان خو د بیا 10 میلیارده ډالر مصرف کوي. یعنې یو اقتصاد هم دغه چې په دې شکل باندې دغه ولاړه ده سره دغه دا تلفات خو څه ارقام چې داسې مختصر ما در را دغه کړه پیدا مې کړه لکه مخکې چې هغه نوري صاحب ورته قصه وکړه تقریبا دوی خپله وایي چې زموږ 15,000 عسکر په افغانستان کې مړه سوي دي او تقریبا 300 چې باندې 300 عسکر دوی ښیي چې ورک دي هغه تر نن ورځې دوی ورک دي نه دي پیدا کړي. دا بعضې وخت نیټو کې تاسو ګورئ په هرات کې او روسای پیدا شو فلانجې کې پیدا شو دلته واده کړی فلانجې کې دا مرګ او ژوند سره ورک ده. تر 50,000 زیات دوی خپل زخمیان ښیي چې دا زخمیان دا البته د روسانو ارقام دي د روسانو خپل ارقام دي چې دنیا ته ویستلي دي 50,000 نه زیات دوی دغه دي او دوی وایي چې موږ 450 تیارې مختلفو نوع تیارې په افغانستان کې له باندې تللي دي په دا اتو کلو کې چې په هغې کې تقریبا 300 هلیکوپټرې دي 200 نور د نور جټو دا به بلوي. او د مجاهدینو خو البته تخمیني ویل کېږي چې له 1 نه تر 1.5 تر 2 میلیونه د افغانستان خلک په شمول د مجاهدینو ملکی خلک دا طرف سوي دي شهیدان سوي الله پاک دې ټولو شهادت قبول کړي او تر 5 میلیونو زیات زموږ ستاسې مهاجرینو په پاکستان او په نورو دغه کې
نو دا ټول د الله پاک نصرت سره دا کار وسو او د دغه مظلوم او بیچاره ملت په قربانۍ باندې وسوله. بعضې وخت د بعضې ملګرو نه خبرې کېږي خصوصا د بعضې ځوانان احساساتي دي خصوصا د موږ هغه د امارت مجاهدین وایي په هغو مجاهدینو پورې هم ډېر بد وایي چې هغه مجاهدین خو داسې وهڅ وو. جهاد صحیح جهاد مجاهدین ښه خلک وو ښه جهاد یې وکړ. دغه مشران چې شاته پاتې سو نازواني وکړه کار یې خرابه کړه. زه اوس یوه خبر کومه زموږ نه هم دا کوم خلک چې مخکې تللي دي په اوس په امریکانو په جهاد کې ښه خلک وو نیک خلک وو ځانونه یې ټوټې ټوټې کړي په ځان پورې واسکټونه وتړل. اوس یې امانت موږ ته راسپارلی که موږ دغه امانت په صحیح صورت سره تر مرکزه ورسوو ښه درکړه که نه همدغسې بیا موږ تاسو یو لکه دغه پخواني مجاهدین کوم په چوکۍ جنګ وکړه کوم په قدرت جنګ وکړه که یو د بل منافع په نظر کې نیولې دا کار هم سره وکړه ده یا په دې خاطر چې ما منافع دلته په خطر کې دا باید داسې نسي هسې نسي بیا به کار همغه شکل ته ځي او دغه ټولو مظلومه به زموږ په غاړه باندې خو الله پاک دې داسې نه کوي. الله پاک دې موږ ته توفیق دې راکړي چې د دې په ځای چې موږ افغانستان ته ننوځو بیا د مسلمانانو وینې تویوو چې په تواضع سره په زارۍ سره الله پاک ته عبادت کوونکي ورننوځو طاعت کوونکي ورننوځو او شرعي نظام قایم کړو او د دې خلکو په زخمونو باندې پټۍ کېدو. خدای دې وکړي چې د مالو دغه نه خسته سوي نه وي زه به عزتي نور بس کړم. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک. السلام علیکم.